د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په سرخر مظفرآباد کې خلکو د 3 کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې د مې پر 14مه تورر ورځ ولمانځله. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې او وکیلانو هم له عدالتي اوریدنو پریکون اعلان کړی و. د مې په 14مه په جموں او کشمیر کې 3 مظاهرچیان هغه وخت په ډزو ووژل شو چې رینجر ځواکونو د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. په دې ښار کې د جموں او کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټې د مې له 10مې راهیسې د بجلی او د وړو د زیاتو نرخونو خلاف احتجاجونه پیل کړي دي. ما تعلق له دې محلې سره دی. موږ پر امن خلک یو، خو رینجر ځواکونه راغلل او زموږ په کورونو، ماشومانو او ښځو یې ډزې پیل کړې. زیاتره احتجاج کوونکي زخمیان شوي او زموږ یو ملګری وژل شوی دی. خو رینجرز ځواکونو د دې ډزو په اړه څه ویلي نه دي. له تېرې اونۍ راهیسې د پیل شوو د مظاهرو تنظیموونکي د جموں او کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټې په یوې خبرپاڼه کې د غوښتنو په خپرولو سره ویلي چې جموں او کشمیر د پاکستان تر واک لاندې یو خودمختاره ریاست دی، نو ځکه باید له ځایي ډیمونو په پیدا کوونکي بجلی بیلونو او په ځایي حکومتي خدماتو د پاکستان مرکزي حکومت ته مالیه ورنه کړي. مونږ د 10مې مې راهیسې دا احتجاج پیل کړی دی، خو اصل کې مونږ د تیرو 10 میاشتو راهیسې لارو کوڅو ته راوتي یو. مونږ غوښتنه کوو چې د آزاد جموں کشمیر کم وسایل دي هغه باید د دې ځای د خلکو حق ومنل شي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې خبريالانو ته هغه اعلامیه خولې چې مرکزی حکومت د سبسیډي یا مراعاتو په ورکولو سره کشمیریانو ته اوړه او بجلی ارزانوي.